ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لویې لارې د رغولو چارې بیا پیل شوې او په همدې اساس د یادې لارې اصلي مسیر د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وایي افغانستان، روسیه او چین غواړي له وروسته خپلې سوداګرۍ د ډالرو پر ځای په خپلو ملي پیسو ترسره کړي. د سرپرست حکومت مشرتابه د یوه ځانګړي حکم له مخې د پنجشیر په مرکز بهارک کې د یوه مجهز سلبستریز روغتون د جوړولو لپاره 148 میلیونه افغانۍ بودیجه منظور کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال وایي هند د کابل او نوي ډهلي ترمنځ د اړیکو او همکاریو په پراخېدو ټینګار کوي او په دې برخه کې به عملي ګامونه واخلي. یوې ښځې د جرمني د هامبورګ ښار د ریل په یوه تمځای کې د چړې په وسیله برید کې 12 کسان ټپیان کړي چې له ډلې یې د شپږو حالت نازک ښودل شوی. د امریکا له لوري پر سوریه د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د دغه هیواد د خزانې وزارت د یو عمومي جواز په خپرولو سره د سوریه دولت او د دې هیواد له دولتي شرکتونو سره سوداګریزې راکړې ورکړې ته اجازه ورکړه. او فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیلي رژیم پوځیانو د غزې په سویل المواسي سیمه کې په وړو ترلاسه کوونکو خلکو برید کړی او 15 تنه یې شهیدان کړي.